غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیدن دی تخما او رالیگا سبے کما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی خپرونه ده زما د لرې وطن یاره. زما د لرې وطن یاره کې نن موږ راغلي یو ابوظبي ته. په ابوظبي کې شاعران ادیبان د علم او هنر خاوندان راغونډ شوي دي او دا د مسافرو بنډار دی را جوړ کړی دی. د ټنګ ټکور ملګري هم پکې شته، ټنګ ټکور به هم پکې کوو. د دې شاعرانو نه د دې ادیبانو نه ډېر ښکلي ښکلي کلامونه غزلې به اورو، نظمونه به اورو. دا به ګورو چې دی د خپل وطن د خپلې خاورې خپل قام ته زموږ ژبې ته چې نن کمې مسلې نن کم کشالي پښتون قام ته راپېښې دي په لر او بر افغان وطن کې، په هغې د دی څه نظر دی، دغه ټول څیزونه دی په کم نظر باندې ګوري. نو د دی ډېر خواږه خواږه کلامونه به اورو، ټنګ ټکور به هم اورو، په منځ کې به پکې نغمې هم اورو. زموږ د مشاعرې عمړی شاعر دی خوب ریاض. د مشاعرې عمري شاعر خوب ریاض له بلنه ورکوم، خو د هغې نه مخکې ما ته د رحمت شاه سایل صاحب یو څو شعرونه را یادېږي چې زما د تړمو اوښکو جام واخله، زما د تړمو اوښکو جام واخله، راشه د نوي ژوند پیغام واخله او د ژوند په لاره که زما سره ځې، د ژوند په لاره که زما سره ځې، په اور قدم کې د نو ګام واخله او ستا په نظر کې مې پښتو لیده، ستا په نظر کې مې پښتو لیده، راشه دا خوږ زړه مې نام واخله. په دې شعرونو باندې خوب ریاض له بلنه ورکوو چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. غزل نه مخکې څو شعرونه عرض دي. ډیوې یې بل یوړې بیا یې مړې کلي ته راوړې، ډیوې یې بل یوړې بیا یې مړې کلي ته راوړې، د روڼ سحر په تمه یې تیارې کلي ته راوړې. واه د خورو غوندې خغه نالیدلې شوې سرتورې، د خورو غوندې خغه نالیدلې شوې سرتورې، د جنګ حالاتو داسې ورځې شپې کلي ته راوړې. ډېر ښه. د تیرو شهیدانو د غم زهم انګور نه و، واه د تیرو شهیدانو د غم زهم انګور نه و، چې بیا یې راته نورې جنازې کلي ته راوړې. واه بیا ووایه دا شعر. واه د تیرو شهیدانو د غم زهم انګور نه و، چې بیا یې راته نورې جنازې کلي ته راوړې، او د کلي خلک یې هغسې یاري کړي ګنې خدای شته، د کلي خلک یې هغسې یاري کړي ګنې خدای شته، د ښار نه دې سړي څومره فتنې کلي ته راوړې. واه ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر. ډېر ښه شعر دی. واه ډېر ښه. مننه. د کلي خلک یې هغسې یاري کړي ګنې خدای شته، د ښار نه دې سړي څومره فتنې کلي ته راوړې. غزل عرضې. د تا یادونه دي جانانه زیره زی راشه، د تا یادونه دي جانانه زیره زی راشه، باران د اوښکو مې په مخ تل راولي راشه. او هله جانانه چې له دې تماشې پاتې نه شې، هله جانانه چې له دې تماشې پاتې نه شې، د تا د کلي خلک مې نن په در کوي راشه. او کوي د خدای رضا نو ګل بشي د مینې غوټۍ، کوي د خدای رضا نو ګل بشي د مینې غوټۍ، د زړه په وینو یې کوم آبیاري راشه. ډېر ښه. او لوز دې کړی و سپرلي کې د راتللو خو اوس، لوز دې کړی و سپرلي کې د راتللو خو اوس، زمونږ د کلي نه پتلو دي پسرلي راشه. ډېر ښه. او له خدایه ویرېږه زړه کې مې احساس دروله، له خدایه ویرېږه زړه کې مې احساس دروله،
تنخوا وختونه بلتا مې زیړوي راشه ډېر ښه وروستو به خپل درته احساس وشي او را به شي خو وروستو به خپل درته احساس وشي او را به شي خو افسوس چې نه به وي هم بیا دغه ځواني راشه ډېر ښه نکته یې ده وس دې که نه وي په ژوندون ریاض ته مه رادرومه وس دې که نه وي په ژوندون ریاض ته مه رادرومه په مرګ چې کله په ما خاورې اړوي راشه ډېر ښه واه واه چې کور ته ګورم کور روانېږي چې کور ته ګورم کور روانېږي چې یار ته ګورم کور د ګټې لوټي شي دا خوب ریاض چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو ستاسو یو نړۍ مننه کور مو ودان زموږ د مشاعرې دویم شاعر دی ښاغلی ګلنواز نایاب صاحب ښاغلي ګلنواز نایاب صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ورمازي ښاغلی ګلنواز نایاب صاحب د غزل نه مخکې څو شعرونه دي ارشاد دا رانه هیر دي چې په لمر یم که په سوري یمه دا رانه هیر دي چې په لمر یم که په سوري یمه بس دا مې یاد دي چې روان د ستا په لوري یمه په توره شپه مې چې د ستا د مخ مشال وي مخ ته په توره شپه مې چې د ستا د مخ مشال وي مخ ته نه مې سپوږمۍ لګي اشنا نه خوښ په ستوري یمه غزل عرض دی مراد صاحب پوه نه یم په زړه کې چې تا څنګه خیال راوړی دی پوه نه یم په زړه کې چې تا څنګه خیال راوړی دی ما درته په سترګو کې د مینې سوال راوړی دی ډېر ښه او دا د جنګ حاز دی که توفه د محبت به وي معصوم صاحب دا د جنګ حاز دی که توفه د محبت به وي چا راته په سرو ګوتو کې سور رومال راوړی دی ډېر ښه هغه به تر اوسه هغه مو تر اوسه د یو بل نه هېروی نه شي هغه مو تر اوسه د یو بل نه هېروی نه شي چا مو چې تر منځه د بیلتون دیوال راوړی دی ډېر ښه او پټ مې په جامه کې د هزل ورته سینګار کړو نن پټ مې په جامه کې د هزل ورته سینګار کړو نن ما د خان ماڼۍ ته د خوارانو حال راوړی دی ډېر ښه هغه به ضرور د زوال شنه لوګي په کور ویني هغه به ضرور د زوال شنه لوګي په کور ویني چا چې په جولۍ کې د حرور کمال راوړی دی ډېر ښه او مقطع مونږ نه یا به هر ساعت د خدای تر دره تلیو مونږ نه یا به هر ساعت د خدای تر دره تلیو مونږ تل په زخمی شونډو د امن سوال راوړی دی ډېر ښه دا شعر بیا ووایه مننه مونږ نه یا به هر ساعت د خدای تر دره تلیو مونږ تل په زخمی شونډو د امن سوال راوړی دی چې زمرود پیداوار دی چې زمرود پیداوار دی مونږ په هغې وطن کې لوږې تېروونه دا د پښتو ټپه وه ډېر خوندور کلام د ښاغلي ګلنواز نایاب صاحب نه مونږ واورېدو ډېره مننه ستاسو کور مو ودان زمونږ د لاسو جامونه مات کړه زمونږ د لاسو جامونه مات کړه زمونږ ساقي زمونږ زړونه مات کړه او تا د رواج لوپټه سیرې نه کړه تا د رواج لوپټه سیرې نه کړه ما د رسمونو زنځیرونه مات کړل او په جانان ننګو نه په نوم د پښتو په جانان ننګو نه په نوم د پښتو مونږ په پردي جنګ کې سرونه مات کړل د مشاعرې بل شاعر ښاغلي محمد ایاز له بلنه ورکوم چې مونږ په خپل خوندور کلام باندې ونمازي ښاغلی محمد ایاز زما قدرمندو درنو پښتنو السلام علیکم وعلیکم السلام غزل نه مخته څو شعرونه عرض کوم ستړي احساس پر مخه کړی یم افتاب لټوم ستړي احساس پر مخه کړی یم افتاب لټوم د نفرتونو د تیارو لره جواب لټوم په دې خزان موسم ازغي ماحول کې لیونی شوی یم چې ګرځمه ګلاب لټوم زړګیه نورو به د ښکلو نه توبه وباسو زړګیه څو پورې به ځان ته استعراب لټوم ډېر ښه
ایازه ننګ چې په پښتو باندې کولی نشم ایازه ننګ چې په پښتو باندې کولی نشم بیا به لسونو ته بنګړي مخله حجاب لټوم. ډېر ښه. غزل مطلع عرض دوم. چا چې زما د زړه په تحت حکمراني کړې ده چا چې زما د زړه په تحت حکمراني کړې ده هغه زما د ارمانونو تباهي کړې ده. مونږ پښتانه یو مونږ د جنګ په کیسو مه یراوه مونږ پښتانه یو مونږ د جنګ په کیسو مه یراوه مونږ په هر ځای کې د سرونو ارزاني کړې ده. ما ترهګر مه بولئ خلکو ترهګر نه یمه ما ترهګر مه بولئ خلکو ترهګر نه یمه ما چې څه کړي مه د دین رهنمایي کړې ده. ایمان د خرڅ کړو په ډالرو اوس وطن خرڅوي ایمان د خرڅ کړو په ډالرو اوس وطن خرڅوي لا خو دعوه کوي چې ما مسلماني کړې ده. ایاز د ژوند د خوشحالۍ سره اشنا نه یمه ایاز د ژوند د خوشحالۍ سره اشنا نه یمه قسمت مې ټول عمر د غم سره دوستي کړې ده. زما د زړه زیلې دې پرې کړې زما د زړه زیلې دې پرې کړې لکه نختر په چورلیدو ځمکې لزم. دا و ښاغلی محمد ایاز چې ډېر خوندور کلام ترې موږ اورېدو. د محمد ایاز نه پس د ټنګ ټکور دي مرګرونه راځئ چې یو خوندوره نغمه واورو. زما پانسه لره کافی دی ترسه د دواړو زلفو غړي ولي او زه خسرو بېنوا سترګو ته حیران یم دیدن نشوي مړی ولي بازارو په مینتونو یار مینکو و د جانان لیونه
غمجن مازدیګر دی بیلتا. مینوالو نغمه تاسو واورېده، خوند به مې ترې اخیستی وي. راځئ چې بیا مشاعرې طرف ته لاړ شو او زموږ د مشاعرې بل شاعر دی ښاغلی جنت نور درویش. ښاغلی جنت نور درویش صاحب له بلنه ورکوو چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي. ډیره مننه. امروز کې انداز بدل رسم وزیری انداز دی و معذرت سره ارشاد که تا دو چې سرشنه شوي د خندونه عجیبه دیدن مې وکړه. سرشنه شوي د خندونه عجیبه دیدن مې وکړه. مزدیګر غرمه په غرونه د آشنا دیدن مې وکړه. مزدیګر زیړې شغلې وې دل ټیم د پسرلی وه. مزدیګر زیړې شغلې وې دل ټیم د پسرلی وه. څه مزه خو یې کوله چې په غلا دیدن مې وکړه. ډېر ښه. او درویش والی شبګیرې وه وې مودې په منځ شه تیرې. درویش والی شبګیرې وه وې مودې په منځ شه تیرې. لکه ګل داسې تازه کړم چې د چا دیدن مې وکړه. ډېر ښه. او یوه مزاحي یادو ټول ملګري سنجیده ویایي زه مزاحي ووایم. ډېر خوند به وکړي. مزاحیه پکار هم ده. خدایا ورکا دانشتی کې په سوچینه مې ځون مړ کا. خدایا ورکا دانشتی کې په سوچینه مې ځون مړ کا. هر شپه یې پخې وینه په نوټینه مې ځون مړ کا. خدایا ورکا دانشتی کې په سوچینه مې ځون مړ کا. هر شپه یې پخې وینه په نوټینه مې ځون مړ کا. او هر چې څه دی په نصیب دی دې کې شک او شبه نشته. که نیرټ په هر لمونځه شې په سولینه مې ځون مړ کا. او که غم غص پې ورکېدلی وسته زوی شبې غمه څه پوړې خورو ختمیږي پکې پینه مې ځون مړ کا. او یو ورمېښه داس ډاک نه کړل چې مریخ زړګی پې سیړ شي. تش خالي یې ګرځوه بس په جوبینه مې ځون مړ کا. او که په چارې مزدیری وایي وسته مه وایي بولډینګینه. که په چارې مزدیری وایي وسته مه وایي بولډینګینه. و خیرت د سوا خان پاټ ریپینه مې ځون مړ کا. او زه درویش ورته یک یو یا د غمونو حساب نشته. نظار صاحب زه درویش ورته یک یو یم د غمونو حساب نشته. خلکه ځکه په غزل او په شعرینه مې ځون مړ کا. مننه. د سرو لمبو د غرغرو د شور نه دي خبر. دا چې څوک جنگ غواړي د جنگ د زوره نه دي خبر. او دومره خبر یم چې د تورې نه یې وینې ساسي. دومره خبر یم چې د تورې نه یې وینې ساسي. دومره خبر یم چې یاران په توره نه دي خبر. دا ښاغلی جنت نور درویش صاحب چې ډېر خوندور د ټوکو ټکالو مزاحیه کلام ترې موږ واورېدو. د جنت نور درویش نه پس ښاغلي زر بادشاه معصوم ته خواست کوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. غزل نه مخکې څه شعرونه دي سهیل صاحب ارشاد. چې تل یادېږي خپل وطن د مسافرو. تل یادېږي تل یادېږي خپل وطن د مسافرو. زړونه هر وخت وي غمجن د مسافرو. واه. او څوک یې نه وي چې یې سر په زنګانه کړي. څوک یې نه وي چې یې سر په زنګانه کړي. وي په ځمکه زنکدن د مسافرو. غزل دی چې تلټوي کلی په کلی ځوانان. تلټوي کلی په کلی ځوانان. مرګیا نه پرېږدي ښاغلي ځوانان. او چې راته یاد شي ډېر مې وژړوي. چې راته یاد شي ډېر مې وژړوي. لکه د ګل په ناز ساتلي ځوانان. او نایب صاحب شعر دی زه به د ننګ توره په چا کومه. زه به د ننګ توره په چا کومه. کړل دې د خاورو لاندې غلي ځوانان. او مرګیا زړونه پې زمونږ سوځوي. مرګیا زړونه پې زمونږ سوځوي. چې رانوړې تل ښکلي ښکلي ځوانان. ډېر ښه. او معصوم وزیر نه خو لا نه هېرېږي. معصوم وزیر نه خو لا نه هېرېږي. هغه په سرو وینو لړلي ځوانان. سترګې پې څه کوي چې څه ته رسي. سترګې پې څه کوي چې څه ته رسي. درد خو ځیګر ته رسي زړه ته رسي. او څوک چې په چا پسې د کوره وځي
څوک چې په چا پسې د کوره وځي هغه به خامخا هغه ته رسي او سپوږمۍ د خپل ښایست مثال نه لري سپوږمۍ د خپل ښایست مثال نه لري ګنې خدای شته که ستا ویښته ته رسي دا ښاغلی زربادشاه معصوم صاحب چې خوندور کلام تې موږ واورېدو د زربادشاه معصوم صاحب نه پس ښاغلی جانزیب وزیر له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمازي ښاغلی جانزیب وزیر د غزل نه مخکې څو شعرونه روماني غزل دی ارشاد د زړه علاج مې لونګین نه کوي د خیال مچۍ مې اوزګبین نه کوي واه 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 ډېر ښه ډېر ښه د زړه علاج مې لونګین نه کوي د خیال مچۍ مې اوزګبین نه کوي او د زړه ارمان به څنګه سر شي زما څوک مې دعا پسې امین نه کوي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه غزل مطلع دو نن مو په سترګو کې شرطونه سره ولګول نن مو په سترګو کې شرطونه سره ولګول د محبت په داو مو زړونه سره ولګول او ما او جانان د یو بل زړونو ته لار جوړه کړه د نظرونو مو تارونه سره ولګول ډېر ښه او د پاکې مینې په هر راز به د خبر کړم اشنا د پاکې مینې په هر راز به د خبر کړم اشنا که مو په یو بلخت سرونه سره ولګول او لکه دوا ستوري به یادېږي په دنیا کې مدام لکه دوا ستوري به یادېږي په دنیا کې مدام چا چې د ژوند د بڼ ګلونه سره ولګول ډېر ښه او ما وې چې نن به کړي سبا به کړي اظهار د مینې ما وې چې نن به کړي سبا به کړي اظهار د مینې په دا خبره مو کالونه سره ولګول واه ډېر ښه دا شعر بیا ووایه ما وې چې نن به کړي سبا به کړي اظهار د مینې په دا خبره مو کالونه سره ولګول او مسکی مسکی وه چې نڅا په نظر شه په ما مسکی مسکی وه چې نڅا په نظر شه په ما ورو یې د سرو شونډو سرونه سره ولګول ډېر ښه او ورکه پښتو شاه جهانزیبه د پښتو د لاسه ورکه پښتو شاه جهانزیبه د پښتو د لاسه په تنکۍ مینه مو ورونه سره ولګول ډېر ښه زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم چرته تهمت چرته پیغور را ژوندی کړی یم که خاموشی د سمندر په مرګ وجلی یم که خاموشی د سمندر په مرګ وجلی یم زه د ګودر د غاړې شور را ژوندی کړی یم دا و ښاغلی جانزیب وزیر ډېر خوندور کلام تې موږ اورېدو د جانزیب وزیر صاحب نه پس ښاغلي محمد علي موږ هم لا بلنه ورکوو چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو غزل نه مخکې څه شعرونه دي ارشاد چې سترګو په نظر کې چې ګل ګل مې کړې سترګو په نظر کې چې ګل ګل مې کړې ځکه د زړګي کور کې متل مې کړې ډېر ښه او ته د خپل ښایست په آس ور شوی یې ته د خپل ښایست په آس ور شوی یې ما خو د خپل ژوند د لارې مل مې کړې ډېر ښه او هغه وایي چې ته زما د حسن زور لا نه منې هغه وایي ته زما د حسن زور لا نه منې ګورې نه په ځان پسې پاگل مې کړې واه ډېر ښه ډېر ښه او دا چې سوي سوي اسویلي کوي دا چې سوي سوي دا چې سوي سوي اسویلي کوي ویلې ښکاري اومس به جلبل مې کړې ډېر ښه او زه وایم چې ما د محبت هنر زده کړی دی څومره په اسانه سره خپل مې کړې ډېر ښه او نور به د جانانه څه صفت وکړم نور به د جانانه څه صفت وکړم ما خو هر یو شعر کړلی غزل مې کړې ډېر ښه اخري شعر چې زه مغموم وزیر له تا قربان شمه داسې نه په بل بندې بدل مې کړې نه او غزل صدا غوندې غزل دی ارشاد چې په زړه مې داسې راورېږي ګلورین جانانه په زړه مې داسې راورېږي ګلورین جانانه ستا په ښکلا او په ښایست آفرین جانانه ډېر ښه او زما ساده غوندې سړي چې تا ته زړه درکړی زما ساده غوندې سړي چې تا ته زړه درکړی څنګه چې سپین یې داسې زړه هم سته سپین جانانه ډېر ښه او تکه له رنګه څومره تریخ او سخت مزاجه ښکارې تکه له رنګه څومره تریخ او سخت مزاجه ښکارې ما ته بیا دومره یې رخوږ لکه ګبین جانانه ډېر ښه او شعر دا چې ته چې هر وخت راته د غیرو خلکو ذکر کوې
ته چې هر وخت راته د غیرو خلکو ذکر کوې دې رقیبانو نه مې خپل زړګی د شین جانانه ډېر ښه او زما د زړه په کور دی بیا تورې تیارې راوستې زما د زړه په کور دی بیا تورې تیارې راوستې زلفې دې بیا کړله خورې په سپین جبین جانانه ډېر ښه او آخري شعر دی چې مغموم وزیر به نور د څه قرباني درکړم مغموم وزیر به نور د څه قرباني درکړم ما په ساده غوندې سړي نه کړې یقین جانانه ډېر ښه زه یې په زړه باندې بیمار او ته درمان پیدا کړې زه یې په زړه باندې بیمار او ته درمان پیدا کړې زه یې پیدا کړم ارماني ته یې ارمان پیدا کړې او شنا زمونږ په دې تخلیق کې امتیاز ته ګوره اشنا زمونږ په دې تخلیق کې امتیاز ته ګوره زه یې د مینې جوارګر او ته تاوان پیدا کړې او زه یې په تن باندې سندان په زړه ریخم پیدا کړم زه یې په تن باندې سندان په زړه ریخم پیدا کړم ته یې په تن باندې ریخم په زړه سندان پیدا کړې ته یې په تن باندې ریخم په زړه سندان پیدا کړې او دا د قدرت څه عجیبه غوندې قانون دی که نه دا د قدرت څه عجیبه غوندې قانون دی که نه زه یې د ځانه بې پروا ته یې د ځان پیدا کړې دا و ښاغلی محمد علي معصوم صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو د درې کلام نه پس وخت شوی دی د یو خوندورې نغمې نو دې ملګرو ته په دې ټپه باندې د نغمې لپاره ویم چې تا د حجرې محفل تمام که زه د ګاونډ جینکۍ اوس راغونډوم دا دی چې خوندوره نغمه واورو په مخ شانه شتور پی کیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا په مخ شانه شتور پی کیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا زار د وطن د دنګ غورونو مینه اور دې زړګیا
غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا مینوالو نغمه تاسو واورېده راځئ چې بیا مشاعرې طرف ته لاړ شو زموږ د مشاعرې بل شاعر دی ښاغلی میر سیار سیار ښاغلی میر سیار سیار له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو دا د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي ارشاد دا د جانان د اوسېدو کلی دی دا د جانان د اوسېدو کلی دی زما د ژوند د خوشحالو کلی دی ډېر ښه څومره رنګینې نظارې دي دلته واه څومره رنګینې نظارې دي دلته د سرو ګلونو په سرلو کلی دی واه او په هر زړګي کې مینه مینه ښکاري په هر زړګي کې په هر زړګي کې مینه مینه ښکاري دا د یوسف خان او شیربانو کلی دی او سیاره ستا د نازولي جانان خدای ګو رښتیا د خاپیرو کلی دی ډېر ښه غزل دی ارشاد په هره لار د خوشحالو رنګونه په هره لار د خوشحالو رنګونه شیندلي موږ دي په جولو رنګونه ډېر ښه او د خزان باده نور یې مه لړزوه د خزان باده نور یې مه لړزوه د زیړو ګلو د سپرلو رنګونه ډېر ښه یو انقلاب مې په زړګي راولي یو انقلاب مې په زړګي راولي ډېر ښه ستا د پیمخو اننګو رنګونه یا الله ډېر ښه او لا دې د حسن کرشمې زیاتوي د سپین مړوند او د بنګړو رنګونه ډېر ښه او موږ خړبیزن په خپله خاوره خړ یو ځکه مو سپړ دي شازلمو رنګونه د پېښور ښایست ته چېرته رسي د پېښور ښایست ته چېرته رسي ستا د محل ستا د بنګلو رنګونه ډېر ښه او سیاره تل به یې په مینه زغمو سیاره تل به یې په مینه زغمو د دې بې وخته حادثو رنګونه ډېر ښه زلفې مې ټینګې لاس کې نیسه زلفې مې ټینګې لاس کې نیسه د کم نصیبو روزي تل د لاسه ځینه په دې ټپه باندې ستاسو ډېره مننه محمد سیار امیر سیار سیار صاحب ستاسو ډېره مننه ډېر خوندور کلام وی کور مو ودان د میر سیار صاحب نه پس ښاغلي شیر رحمان اتیش صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی شیر رحمان اتیش د غزل نه مخکې څو شعرونه دي ارشاد زمانې داسې دې په یو دوه کې حیران کړمه چې زمانې داسې دې په یو دوه کې حیران کړمه چې یم که د عقل افلتون نوم د جنون پاتې یم ما خو د خاورې د لیلا غېږه په وینو رنګ کړه ما خو د خاورې د لیلا غېږه په وینو رنګ کړه زه مې د خپلو ګلدرو غرونو مجنون پاتې یم او حالاتو څه مو راته بیا توره په سر ونیوه حالاتو څه مو راته بیا توره په سر ونیوه پښتون یم زه هم چاته کله سرنګون پاتې یم او دا یو غزل ده یو شاړه شان بنجره مې زړګی د ارمانونو یو شاړه شان بنجره مې زړګی د ارمانونو پر هر پکې راوس پړي سپرغی د ارمانونو او په یو کلي محلت کې په دیدن پسې ړندېږو په یو کلي محلت کې په دیدن پسې ړندېږو یو بل ته انتظار وي په بلی د ارمانونو او چې ونه جاړې نوره د وروستو سلګو د زار شم چې ونه جاړې نوره د وروستو سلګو د زار شم بېلتون توره بلا د خونړۍ د ارمانونو او بل چې په پټه غلي غلي ورته ګورم چې تیریږي په پټه غلي غلي ورته ګورم چې تیریږي کوڅه کې د زړګي مې لاروی د ارمانونو او دا ته زما په څیر یې که نه ذاتش جانانه دا ته زما په څیر یې که نه ذاتش جانانه په تا پسې ګرځېږم لیونی د ارمانونو د ډېرو اوښکو هم موسم د یوه کاره خلاص کړ د ډېرو اوښکو موسم له یوه کاره خلاص کړ وریځې نه کوي اوس سوال د پشکال دپاره او د نن وخت د سلیقې د بازاري کمیس کې د نن وخت د سلیقې د بازاري کمیس کې
یو جیب په کار دی د شیشې او د رومیال دپاره د پرتې ځمکې ته مې کله کله فکر یوسي د پرتې ځمکې ته مې کله کله فکر یوسي لکه چې دی هم لاس خور کړی وي د پال دپاره دا و ښاغلی شیر رحمان آتش صاحب چې ډېر خوندور کلام ته موږ واورېده اوس ډېر ښه غزلګو شاعر ښاغلي عیدګل سایل له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ورمازي ښاغلی عیدګل سایل ډېره مهرباني یوه ټپه ده ارشاد وایي خدای دې د ښې ورځې خاوند کا خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې دیش لیدلي لوپټې نه خلاصه شمه د غزل نه مخکې زه به ما یو دوه شعرونه ووایم ارشاد شعر دی قاسم صاحب لکه چې ګرد په هره لار در سره سم لاړمه لکه چې ګرد په هره لار در سره سم لاړمه زه بې اختیاره ستا په پل ستا په قدم لاړمه ډېر ښه او څنګه په ډک زړه دې اشنا درته راغلی ومه څنګه په ډک زړه دې اشنا درته راغلی ومه او څنګه په ډکو ډکو سترګو دې له چم لاړمه ډېر ښه او غزل دی باچا صاحب داسې بلا ډېرې خبرې د کوچیو په شان داسې بلا ډېرې خبرې د کوچیو په شان په زړه مې ودروي تڼاکې د کېږدیو په شان ډېر ښه او وخت مې د اوښکو په شان اوس له خپل نظر غورځوي وخت مې د اوښکو په شان اوس له خپل نظر غورځوي تا هم په باد رازنې وړي د اسویلیو په شان ډېر ښه او د ګودر غاړه ده په دې به ډېر په خیال تېرېږي د ګودر غاړه ده په دې به ډېر په خیال تېرېږي دلته بلا زړونه مات شوي د بنګړیو په شان ډېر ښه د ګودر غاړه ده په دې به ډېر په خیال تېرېږي دلته بلا زړونه مات شوي د بنګړیو په شان او ګیله د خپلو شي او ما له یار ګیله کوله ګیله د خپلو شي ګیله د خپلو شي او ما له یار ګیله کوله هغه خو مخ رازنې تاو کړه د پردیو په شان ډېر ښه ډېر ښه آخري مقطع ده که د دنیا د چارو وته یم خو یار لرمه که د دنیا د چارو وته یم که د دنیا د چارو وته یم خو یار لرمه عیدګل سایله څه خو بویم د سړیو په شان ډېر ښه عیدګل سایل ټپه وکړه او بیا یې د ګودر ذکر په یو شعر کې وکړ ما ته د پښتو یوه ډېره رنګینه ټپه را یاده کړه چې د پښتو په ټپه کې څومره رنګیني ده زه هم تاسو وګورئ مینوالو چې منګیا تا دې الله مات کي منګیا تا دې الله مات کي چې ځان ته پټ کم جانان تا وپېژني نه دا و ښاغلی عیدګل سایل چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل ستا یو نړی مننه کور مو ودان ښاغلي عالم سپرلي صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو ښاغلی عالم سپرلی مننه نزار صاحب د غزل نه مخکې یو دوه شعره چې نن د غلیم په لمس په خپل ورور مې نن د غلیم په لمس په خپل ورور مې ما د خپل کور په ور دننه وهي او نه یې ستایلی نه غندلی شمه ما په ستاینه په غندنه وهي ډېر ښه او سپرلي د خیال رنګونه نن اوسپړدل سپرلي د خیال رنګونه نن اوسپړدل پښتو لیلاله خال په زنه وهي ډېر ښه او غزل دی مطلع عرض دی چې ننګ مې د نیکونو کال په کال ستایم خپله بېننګي څه په کمال ستایم ډېر ښه دا ډېر ښه دی بیا وایه ننګ مې د نیکونو کال په کال ستایم خپله بېننګي څه په کمال ستایم او لل مې یې زما د زړه ښیرازه کړې لل مې زما د زړه ښیرازه کړې ځکه مې د اوښکو په شکال ستایم ډېر ښه او دا منم چې ښکلي ښکلي شته بلها دا منم چې ښکلي ښکلي شته بلها زه تل د ساده پښتون جمال ستایم ډېر ښه
او واړه د پښتو د اسمان ستوري دي واړه د پښتو د اسمان ستوري دي زه تورزن قامپال شاعر خوشحال ستایم ډېر ښه او واړه د پښتو د اسمان ستوري دي زه تورزن قامپال شاعر خوشحال ستایم ستای پښتونخوا پښتون پښتو سپرلیا ستای پښتونخوا پښتون پښتو سپرلیا ستا د غزل دغه خدوخال ستایم ډېر ښه د محتسب زړه کې سغلا ده ضرور د محتسب زړه کې سغلا ده ضرور چې ساز و خلکو پسې غله خوروي او زما خبرو نه قدغن لرې که نو افواګانې به څوک نه خوروي سلیم مشال مشال غزلې لیکي سلیم مشال مشال غزلې لیکي که د تیرو دلال تیاره خوروي دا و ښاغلی علم پسرلی صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ واورېدو ستا یو نړۍ مننه کور مو ده ښاغلی سید خان ورکزی له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ومنځي ښاغلی سید خان ورکزی صاحب د هر څه له مخې خو ټولو مینوالو ته نظر صاحب ته ستا د نیکو هیلو ډک سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم مننه وعلیکم السلام نظر صاحب د کلام نه وړاندې څو شعرونه یې تاسو په اجازه سره ارشاد ما ته د سلو او د شملو غزلې ووایه ما ته د سلو او د شملو غزلې ووایه فنکاره د پښتو غزلې ووایه ډېره مننه او بل شعر د نظر صاحب ارشاد لمن د خزان پرېږده د سپرلي غېږې ته راشه لمن د خزان پرېږده د سپرلي غېږې ته راشه دلته د آزاده پسرلو غزلې ووایه ډېره مننه نظر صاحب غزل مطلب دی جانانه ته چې خندېدلې بلیدلې لمبې جانانه ته چې خندېدلې بلیدلې لمبې زما د تن نه تویدلې بلیدلې لمبې هغه پرون ستاسو د کلي په تنور مازیګر هغه پرون ستاسو د کلي په تنور مازیګر غوښې د زړه مې ورتېدلې بلیدلې لمبې ډېره مننه ته څه ناپوهه د خپل ځان په خیس نه پوهېدې ته څه ناپوهه د خپل ځان په خیس نه پوهېدې ستا د رخساره راوتلې بلیدلې لمبې ډېره مننه چې مازیګر شفق روان په غرغرو ډوبېده چې مازیګر شفق روان په غرغرو ډوبېده څه په مزه ختلې بلیدلې لمبې ډېره مننه نظر صاحب شعر دی رقیب نارې کړلې چې بلې بلې وسوځېده رقیب نارې کړلې چې بلې بلې وسوځېده ته په بلې چې ګرځېدلې بلیدلې لمبې ډېره مننه بل شعر دی ما چې غږ نه کوو نو غلی څه د راز ومه نظر صاحب ما چې غږ نه کوو نو غلی څه د راز ومه په ور د زړه مې تېرېدلې بلیدلې لمبې ډېره مننه آخري مطلب ده زما د اوښکو یې صحیح د مخنیوی ونه کړو زینار صاحب زما د اوښکو یې صحیح د مخنیوی ونه کړو داسې په ورو ورو خورېدلې بلیدلې لمبې زه غواړم چې یو څو رنګین شعرونه درته ووایم په رواجونو کې ایثاره جینۍ مینې ته نه ده لا اوزګاره جینۍ ته مازدیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جینۍ په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ د کلي تاڼېداره جینۍ او یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه سله تاویږي د چیناره جینۍ دا و ښاغلی سید خان ورکزی صاحب چې ډېر خوندور کلام تې مونږ واورېدو ستا یو نړۍ مننه ډېره مننه شکر حمید بني او راشه جانانا ورځ د دیدندنو سبا بناوي دیدنونه راشه جانانا او راشه جانانا وای ورځ د دیدندنو سبا
کې تلوار راوکه راشه جانانا کدی دل کې تلوار راوکه راشه جانانا او راشه جانانا وای بیړۍ ډوبېږي او په تخته ولاړه یمه راشه جانانا او راشه جانانا ورځ د دیدنونو سبا بناوي دیدنونه راشه جانانا او د مسافرو لویه خدایه راشه جانانا او د مسافرو لویه خدایه راشه جانانا او راشه جانانا وای او باران وریږي او څوک به ځای نه ورکوینه راشه جانانا او راشه جانانا وای او ورځ د دیدنونو سبا بناوي دیدنونه راشه جانانا او مال د زلفو بالخ جوړ کا راشه جانانا او مال د زلفو بالخ جوړ کا راشه جانانا او راشه جانانا وای او ما د دوبینو په شګو ډېر کړي خوبونه راشه جانانا او راشه جانانا ورځ د دیدنونو سبا بناوي دیدنونه راشه جانانا او راشه جانانا وای او ورځ د دیدنونه سبا بناوي دیدنونه راشه جانانا وای او ورځ د دیدنونه سبا بناوي دیدنونه راشه شمشاد ټلویزیون مینوالو دې سره زموږ د مشاعرې ومړی برخه سره ته ورسېده در بلې اونۍ پورې در نظر دې خپرونې دویمه برخه در هغې در نظر نظار یوسفزی اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم د الله په امان